امریکا له ایران غواړي څه؟ هر شي کې د زور نه کار اخیستل د چین تله درنوي. آیا امریکا په دې باندې توانېدلی شي چې د چین د دغه ستر اقتصادي ښامار مخه ونیسي؟ چین د امریکې په مقابل کې یو ډېر قوي موقف کې را څرګند شوی دی. د امریکا د پالیسیو د ماتولو لپاره کار کوي. د نړیوالو قوانینو او انساني ارزښتونو نه سرغړونه وه. نورو هیوادونو ته هم د دغسې کړنو جرأت ورکول شو. زورور کولی شي هغه به کوي او کمزوری یې ورته ورپېښه. پاکستان د څه وضعیت سره مخ کېدونکی دی؟ پاکستان ډېر په بد موقف کې دی. ناټو ماته ده یا د دوی نور ماموریت ته ضرورت نه لیدل کېږي. امریکا ترېنه شاته شو ځکه دوی ډېر فشار لاندې دي. روسیه د خپل دغه حیثیت په دې جګړه کې ساتلی شي. امریکې هڅه دا ده چې دغه ایران تصفیه کولو سره دا د چین ممکنه لاسته د ولیدونه راوګرځي. نوې خطکشۍ به ورسره ومني امریکا. امریکا نهایت کوشش وکړي چې جګړې ته لاړ نه شي. د ایران سره خبره همدومره ترخه حالت ته رسېدلې ده حتی د دې کوشش کوي چې دغه رژیم سقوط ونه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلامونه هرکلی. زه عابد احساس یم. د سیاق په نن بحث کې پر یو څه جلا موضوع غږیږو. نړیوال نظم. نن پر نړیوال نظم کې څه روان دي؟ امریکا څه غواړي؟ آیا نړیوال نظم د ړنګېدو پر پوله دی؟ آیا په نړیوال نظم کې ستر تغییرات راتلونکي دي؟ آیا د هیوادونو نقشې بدلیدونکي دي؟ په نړیوال نظم کې مهم څه دي؟ هغه هیوادونه چې هغه پوځي ځواک لري، هغه هیوادونه چې هغه ستر اقتصاد لري، او یا هغه هیوادونه چې هغوی جغرافیه او ستر نفوس لري، دا ټول د نړیوال نظم دپاره مهم ټکي دي. خو بریالي هیوادونه کوم ګڼل کیږي؟ هغه چې د دغه ځواکونو نه چې هم اقتصاد، هم نظامی ځواک، او هم نفوس، او هم ستره جغرافیه ولري. د دې نه کوم لري؟ کوم هیوادونه دا نه لري چې د نورو هیوادونو سره ملګري شي او یا د نورو هیوادونو په مرسته په نړیوال نظم کې ځان ته ځای پیدا کړي؟ امریکا په نوو بدلونونو سره آیا نړیوال اصول مات کړي؟ د وینزویلا د ولسمشر د نیولو وروسته امریکا په نړۍ کې سترو ځواکونو ته او نورو هیوادونو ته آیا دا جرأت ور وبخه چې هغوی هم همدغسې له پولو پښه واړوي، د اصولو نه پښه واړوي؟ په ایران کې څه پیښیدونکي دي؟ د ایران نه د امریکا غوښتنې څه دي؟ آیا دغه غوښتنې چې امریکا یې لري د نورې نړۍ غوښتنې دي او د بشریت غوښتنې هم دي، که نه یوازې د ګټو وټو مسایل دي؟ په عربي نړۍ کې څه روان دي؟ عربي هیوادونه ولې د یو بلاک او بل بلاک خواته منډې وهي؟ په خپل ستر اقتصاد باندې ولې متکي نه دي؟ همدارنګه د پاکستان حالات چې په وروستیو کې د یو ستر داخلي کړکېچ سره مخ دي، څه کیدونکي دي؟ آیا د دوی پخواني نړیوال ملګري به ورسره ملا وتړي او که نه پر ځای به یې پرېږدي؟ چین چې په نړیوال اقتصاد کې او همدارنګه هند تازه سر راپورته کړی او د څلورم ځواک په توګه باندې پیژندل شوی دی. روسیه له پخوا نه د یوه لوی امپراتورۍ خاونده او په سیمه کې یو لوی قابض هیواد پاتې شوی دی. د دغه درې ستر هیوادونو په موجودیت کې آیا آسیا بیا یو ځل د نړیوال ځواک او په نړۍ کې د زبرځواک خاونده کیدونکي ده، یا آسیا د غرب ځای نیولی شي؟ په دې ټولو ټکو باندې د ښاغلي مشتاق رحیم صاحب سره چې د سولې او پراختیا په برخه کې او همدارنګه د نړیوالو اړیکو په برخه کې پراخه مطالعه لري او په دې برخه کې کار کړی دی، له ده سره بحث لرو. رحیم صاحب د سیاق سټوډیو ته تاسو ته هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه. سلامونه، نیکې هیلې تاسو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. رحیم صاحب بحث له دې راپیلو چې امریکا له لورې د وینزویلا د ولسمشر په نیولو سره آیا نړیوال اصول تر پښو لاندې شو؟ نړیوالو اصولو نه پښه واړول شوه؟ هغه سازمانونه چې تر اوسه پورې په لسیزو باندې د دغسې اصولو د رامنځته کولو لپاره کار کړی، هغه ټول اصول مات شول یا نورو هیوادونو ته هم د دغسې کړنو جرأت ورکول شو؟ ګورئ، یو خو موږ او تاسې که پیل په دې باندې وکړو چې دغه کم نړیوال نظم چې دی د تاریخ په اوږدو کې د دې بڼه داسې وه چې د دې هغه اصول، د دې تګلاره، د دې کړه، د دې قوانین ټول زورورو هیوادونو ټاکل او هغه کمزورو هیوادونو باندې جبري و چې ومني. هغه مشهور فلسفي تیوسیډیډز خبره ده
چې د لنډې ورځې مخکې په ډاووس کې د کاناډا صدر اعظم کارني هم دا وکړه چې زورور هغه کوي چې وسې بر وي او کمزوری باید هغه حالت وزغمي یا تجربه یې کړي څه چې ورپېښېږي کنه. خبره دا ده د نړیوال نظم خبره چې موږ کوو د همیشه د لوړو قدرتونو ټاکنې وي او د هغوی له خوا نه جوړې دي. د بیلګې په ډول د تیرې پیړۍ مثلا د ملګرو ملتونو جوړښت د نړیوال نظم په چوکاټ کې چې کله موږ او تاسو ګورو خپله دغه د سکیورټي کاونسل یا د امنیت شورا ټول نړۍ باندې 15 هیوادونه حاکم او څه چې به د دوی خوښه و د نورم باید منلي وي. نو د دې باز پیل مې په دې نقطه باندې ځکه وکړو چې کله چې موږ دغه مسایلو ته ګورو نو هغه د ریالیزم کومه تیوري چې د نړیوالو اړیکو د هغې په رڼا کې د زورور او د کمزوري بحث دی. که بیا هم د قوانونو چوکاټ ته واچو کاملا دا د په دغه هیواد باندې تیری وو او د نړیوالو قوانینو او د انساني هغه ارزښتونو په مقابل کې دا تیری وو. د نیشن سټیټ کومه تیوري چې ده چیرته چې ملتونه خود مختار دي مستقیما په هغو باندې برید او تیری او بیا د هلته نه د هغوی ولسمشر په داسې بڼه باندې راپورته کول لکه یو عادي مجرم چې ستا په کور کې جرم کړی. نو دا کاملا دغه د نړیوالو قوانینو او انساني ارزښتونو نه سرغړونه وه. خو بیا هماغه خبره ده چې د تیوسیډیډز خبره ده چې the strong will do what they can کنه هغه څه چې د زورور کولی شي هغه به کوي او کمزوری به ته ورپېښه ده. نو ونزویلا کمزوری او ورپېښه شوه. نورو کمزورو هیوادونو له هم دغسې ورپېښه ده په راتلونکي کې نورو هیوادونو ته هم ورپېښه ده. د کمزورو هیوادونو جغرافیایي موقعیت به په دې برخه کې خپل رول لري. د دوی سره شاوخوا ګاونډیو هیوادونو او د دوی د اړیکو په دې باندې اغیز لري او د نړۍ د نورو قدرتونو لکه چین روس او هندوستان په هغه کچه باندې نه خو چین او روس تاسو یاد کړ د دوی رول به هم په دې باندې اغیز لري. ونزویلا چونکې دلته امریکې ته نږدې پروت دی د امریکا سره په خوا کې پروت دی او د تر اغیز لاندې دی او د ونزویلا چې کوم ملګري هیوادونه دې ته د رسیدو دپاره ډېره لرې فاصله وه د جغرافیې له نګاه نه نظامي قدرت له ناحیې نه هم دا عین کیسه ده لکه امریکا چې د تایوان په وضعیت کې قرار لري. چېرته چې چین دا څومره څو کاله کېږي چې د تایوان په مقابل کې مانورونه کوي او سره د دې چې امریکې هغه رسمي ګارنټیانې لري د تایوان سره تړونونه لري چې موږ به ستاسې سره دفاع کوو. لیکن دا تیره اونۍ چې کومه نظامي ستراتیژي د امریکې اعلان شوه په هغې کې د تایوان یادونه نه وه شوې. نو اوس ګورئ هغه فاصله ډېره زیاته ده هغه چین ته نږدې پروت دی امریکې چې د هغه ځینه ورځي څومره زور رسیږي نه رسیږي دغه مسایل چې دي په دې باندې اغیز لري. لیکن طبعا دغه زورور هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا په دې تکل کې ده چې هغه ځایونو کې د خپل خوخي بدلونونه راولي کوم ځایونه چې دته د ستراتیژیک اړخ نه ډیر مهم دي. په دې کې د پیل نقطه چې دا مثلا د امریکا د شاوخوا هیوادونه دي چې په دې کې کولمبیا ده په دې کې پاناما ده په دې کې نیکاراګووا ده په دې کې ونزویلا ده حتی کیوبا ده. دغه مناطقو کې چونکې یو خدای لاسبری دی بل دا د ستراتیژیک اهمیت د نړۍ د هرې نقطې نه ډیر دی. د دې نقطو مکسیکو پکې یادو منګه چې دلته هم لاسبری لري. دویمه خبره دا ده چې لاسرسی لري او دریمه دا ده د هیوادونه کمزوري دي. نو د دوی تمرکز به اوس دپاره په دې ځای باندې وي. په دې برخه کې موږ ولیدو چې د ونزویلا ولسمشر پورته کړ او د سره د ښځې پاناما ګورئ په نړیوالو مباحثو کې ډیر کم یادېږي لیکن پیل په دغه منطقه کې د خپل هغه د ځواک او د زور د نندارې وړاندې کولو پیل په پاناما کې وشو چیرته چې د ولسمشر ټرمپ راتګ سره سم په 2015 کال کې پاناما ته د مارکو ریوبیو د امریکې باندنیو چارو وزیر هلته لاړه. کمې چینایي او کمپنیو چې هلته قراردادونه کړي د پاناما کانال د مدیریت هغه د 48 ساعتونو په اوږدو کې پاناما اړويسته چې قراردادونه سره لغوه کړي د چینایانو سره او هغه د هغوی ځنه لري کړي. او اوس دوی ټینګار دا دی چې دغه
کم مدیریت د پاناما کانال چې په 90مه لسیزه کې د پاناما د ولسونو د مظاهرو له کبله دوی ته تسلیم شوی وو. د پاناما خو یو غټ تاریخ ته تاسو حتما معلومه لیدونکو ته معلوم دی چې د امریکای په د 20مې پیړۍ په پیل کې جوړ ک او د انجینری او شاهکار په توګه باندې یادېده. بیا د امریکای تر مدیریت او کنټرول لاندې وو. اتیایم او 90مه لسیزه کې هلته ولسونو مظاهرې وکړې، امریکا یې دې ته اړ ویسته چې هلته نه ووځي. بیا چینایان ولته قراردادونه وکړل او دا ډیر جدي نظامی سیاسي اقتصادي ستراتیژیک موقعیت ورو تر خپل اغیز لاندې راوسته. هغه تصفیه ک کولمبیا منګ لیدل چې ډیر شور ماشورې کو د غزي ولسمشر د مادورو د پورته کولو سره هغه چپ شو او هغه اوس چمتو دی چې د ټرمپ سره او د امریکای ادارې سره مذاکرې ته لاړ شي. همداسې په نیکاراګوا کې چینایانو تیر 10 کاله ډیر زیاتې پانګونې کړې وي، یعنی دا هغه څه وو چې چینایانو دلته غزونې کړې وي، همداسې روسانو غزونې کړې وي د مادورو سره او د کولمبیا سره د زینو کې دوی مداخله کولې او دا د هغه ډوکټرین یا مونرو ډاکټرین چې ورته وایي دغه خلاف یو خبره و چیرته چې امریکایانو د نړۍ سره د نالیکلې تعهد داو چې د سیمې ته په خینه راغځوي. نو دا تصفیه دوی روانې کړې دي هغه ځایونو کې چې دوی ته ستراتیژیک اهمیت لري، نو یا د مستقیم مداخله لري لکه په امریکا او په لاتینی امریکا چې کولای شي، یا غیر مستقیم مداخله. د ایران کې د کم اړو دوړ چې موږ وینو یو یا دوه ونې مخکې د امریکای د خزانه وزیر زمونږ استاد په اصطلاح د مالیه وزیر دا ویلې چې د تاسو چې ایران کې څه ویني دا زمونږ د اقتصادي فشارونو چې په ایران باندې په اخر کې راوستي دي او د دوی د پیسې ارزښت د ایرانی تومن راټیټ کړی دی، دا لامل شو. نو دا مداخله روانې دي جریان لري. په منځني ختیځ کې موږ تاسو ولیدل په سوریه کې امریکا او د چین د اقتصادي جګړې چې چین یو چوپه اقتصادي جګړه د امریکا سره کړې ده او هغه هیوادونه چې د دوی په لمن کې پراته دي یا د دوی سره په خوا کې پراته دي، دا جګړه د دغه نم نه ده راشروع. موږ تاسو کتلی دي چې دا جګړه ان د افریقایي هیوادونو نه راشروع ده چې هلته ستر معادن چین قرارداد کړي دي. همدارنګه چین تازه هڅې کوي چې د کاناډا او استرالیا او د اروپا سره قراردادونه ولري. هلته د امریکا د سترو کمپنیو هغه پروډکټ ننګي لګیا دي، هغه تم د تاریخي رسیدلی دي. آیا امریکا په دې باندې توانېدلی شي چې د چین دغه ستر اقتصادي خامار مخه ونیسي؟ ګوري خبره دلته دا ده چې د یو شي نه خو انکار نشته دی چې د امریکای هغه کم نړیوال هغه ځواک او څومره اغیز شو هغه په تیرو 20 کلونو کې فوق العاده کم شوی دی او هغه په دوه ناحیو کې کم شوی دی. هم د اقتصادي اړخ نه دوی کمزوري شوي دي او په عین حال کې دوی د نظامی کم وضعیتونو سره چې مخامخ شو، مثلا په افغانستان کې مداخله ولتنه په ناکامه بڼه باندې راوتل، په عراق کې د دوی ناکامي د دوی هغه سیاسي نظامی کم اغیز چې هغه هم کم کړی دی. په مقابل کې چین راپورته شوی دی او چین کم برخورد چې نړۍ سره کړی دی هلته د نه مداخله او د شریک پرمختګ کم نظریه یا لرلیدونه چې دوی لرلی دي په هغې سره د نورو ملتونو باورونه ګټلی دي. 3 غټې نظریې چې چین نړۍ ته په تیرو 20 کلونو کې ورکړي دي چې په هغې کې د ګډ امنیت نظریه ده یا لرلید دی، د ګډ پرمختګ لرلید دی، او دریم چې دا اوس ډیر دوی باندې تاکید کوي هغه د ګلوبل سیویلایزیشن انیشیټیو یا نړیوال تمدني پیل خبره ده. په دې درې واړو کې د دوی ټینګار دا دی چې دوی که د هر هیواد سره تعامل کوي نو په ځای د دې چې په هغوی باندې خپل ارزښتونه ومني دوی هغوی سره ګډ کار کوي، د تمدنونو جګړې په ځای د تمدنونو همکارۍ بحث مطرح کوي چې دا سرچپه و د امریکې د استراتیژي. بناً ډېر هیوادونه خصوصا هغه کمزوري هیوادونه چې هغوی په دې ویره کې وو چې دوی د هژمونیک برخود د امریکې او د غرب له کبله دوی د پرمختګ نه پاتې شوي دي، دوی میلانه خواته و چې په دې کې افریقا هم شامله ده. سترو لیکوالو د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې ډېرې لیکنې په دې برخه کې کړي دي. مثلا دمبیسمویو په نوم باندې یوه اقتصاد پوهه ده، د هغې جدي انتقاد کړی دی په نړیوالو مرستو باندې او ټینګار یې کړی دی چې د چین ماډل باید افریقایان مخه ورته وکړي چې د ګډ اقتصادي همکارۍ او د پرمختګ بحث دی. نو طبعا چې امریکای خپل اغیز بیللی دی او چین خپل اغیز فوق العاده پراخه کړی دی.
همدا لامل دی چې امریکا اوس هغه خپل کم پخوانی د سړې جګړې برخورد چې و چیرته چې به دوی خپل ارزښتونه په نورو باندې ورتپل او نورو باندې ټینګار کو چې د دوی ارزښتونه لکه لیبرل اکانومي لیبرل ډیموکراسي دا شیانو سره ومني. سرچپه تیره اونۍ امریکا چې کوم خپله نړیواله د خپل د امنیتي ستراتیژي اعلان کړله د هغه اساس یا مرکزی نقطه دا ده چې موږ نور یوټوپین هغه تخیلي او آیډیالیست یا آیډیال ارزښتونو په ځای سرسخته ریالیزم خواته ځو. دا د دې ښکارندوی ده چې طبعا چې چین د امریکې په مقابل کې یو ډیر قوي موقف کې را څرګند شوی دی. د نړۍ هیوادونو باور چې مخکې یا د مجبورۍ نه یا په خوښه باندې په امریکې باندې هغه اوس په فوق العاده توګه باندې د چین خواته تللی دی. او دغه حالت کې اوس امریکا په دې تکل کې ده چې د ځان ژغورنې دپاره خپل نړیوال لید ته او خپل کوردننه لید ته بیا کتنه وکړي. دا ټولې خبرې د دې ښکارندوی دي او نښانې دي چې طبعا چې چین په ده باندې زورور دی او امریکا اوس په دې تکل کې ده چې د خپلو موقفونو او دریځونو ته بیا کتنه وکړي تر څو د چین پراخېدونکي نفوذ کاغه اقتصادي دی کاغه سیاسي دی کاغه نظامی دی د هغې مخه ډب کولو لپاره ځان برابر کړي. دلته یوه خبره ده کوم څه چې تاسې تشریح کړل د چین په اړه باندې همدا یو واقعیت هم دی او د امریکا جګړه هم د همدې دپاره ده، خو په دغه شیوه باندې چې امریکا غواړي بیرته تازه د هغه نړیوالې ستراتیژۍ هغه ته راووځي او د وینزویلا سره څه کوي، د ایران سره څه کوي، همدارنګه د فلسطین په موضوع کې چې څه روان دي، په نورو هیوادونو کې چې څه روان دي، په اروپا باندې د ټکسونو وضع کول، د کاناډا نه غوښتنه چې زمونږ د یو ایالت په توګه باندې تاسې هغه شئ موږ ته سلنډر شي، تسلیم شي موږ ته. دغه ټول مسایل یا دغه پالیسی نور هم د چین بلاک، نور هغه بلاکونه چې هغه په نړۍ کې لګیا دي د امریکا دغه لوی اقتصادي او پوځي اژدها سره مقابله کوي، د هغوی سره نه ملګري کېږي. دا هیوادونه نور به هم هیوادونه د هغه بلاکونو سره یو ځای نشي چې هغوی لګیا دي د امریکا په مقابل کې کار کوي یا د امریکا د پالیسیو د ماتولو لپاره کار کوي. ګوري دغه کم برخورد چې اروپا کوي دا تر ډیره حده پورې مانوري کړه دي او هغې وجه دا ده چې اروپا په مجموع کې په امریکا باندې دومره متکی ده چې داسې یو دم نشي کولی چې یوې خواته لاړ شي. خصوصا د دوی تکیه د امنیتي اړخ نه ده چې دوی په تیرو 40 کلونو کې خپل نظامی امنیتي وضعیت د پیاوړي کولو لپاره هیڅ نوه کار نه دی کړی. د دوی باور تل دا و چې بس امریکا شته دی او دی به یې راته کوي. همداسې د دوی اقتصادي تکیه په امریکا باندې دومره زیاته ده چې زه فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ د دوی دې ته چمتو شي چې دوی د بلې خواته مخه کړي. لیکن طبیعي خبره ده لکه څنګه بیا هم د مارکارني خبرې ته ځم چې هغه وویلې چې موږ د منځ قوتونه چې یو پیاوړي هیوادونه دي چې چین، روس او امریکا ده، یو هغه ضعیفه هیوادونه دي چې افریقا او زمونږ په څیر نور واړه هیوادونه دي. دی وایي دا د منځ هیوادونه باید خپل کړو وړو ته بیا کتنه وکړي، یو الاینس جوړ کړي، یو ملګرتیا رامنځته کړي تر څو دواړو سره د معاملې کولو پوزیشن ته راشي. د اوس دپاره کم تر کمه 15 کاله نه تر 10 کلونو پورې چې اروپایان خپل هغه نظامی قدرت پیاوړی کوي، خپل اقتصاد چې دا اوس مثلا د انګلستان اقتصاد جدي ستونزو سره مخامخ دی، جرمني یو حده پورې تر ستونزو سره مخامخ ده، فرانسه مخامخ ده، دوی بیرته د ځان راټولوي، تر هغې پورې دوی نشي کولی چې امریکا نه کاملا واوړي. لیکن طبیعي ده چې دوی خپلې د دروازې خلاصې پرېښې دي. ګورئ یو شی چې موږ او تاسې باید په نظر کې ونیسو هغه دا دی چې نړۍ اوس د دوه قطبي نه چې ډیری عمر موږ او تاسې په تیرو پیړیو کې لیدلی چې دوه قطبي نړۍ درلوده یا مثلا په تیرو 15 کلونو کې یو قطبي نړۍ وه. اوس بحث دا روان دی چې ممکن موږ د دوه قطبي په ځای یا حتی 3 قطبي په ځای 100 قطبي نړۍ ته ځو. 100 قطبي کې دا دی چې مختلف
د نړۍ مختلف برخې به د یو قطب په توګه را څرګندېږي او دوی به د قدرت په توګه باندې د نړیوال سیاست په سټیج باندې لوبېږي. اوس په دې حالت کې هیوادونه خپل ټولې هغه دروازې په ټولو خواو باندې خلاصې پرېږدي چې داسې نشي چې موږ هغه څو قطبي یا حد اقل درې قطبي یا دوه قطبي نړۍ کې داسې نشي چې په یو ځای کې تکیه پاتې شو او هغه بیا دومره زور ونه لري چې زمونږ د ګټو نه دفاع وکړی شي. نو راځي ټولو سره راشه درشه ولرو. اروپایانو چې غټه اشتباه کړې دغه دا چې روس سره خپل دروازې مکمل بندي کړې دي او دوی دغه یو محاسبوي اشتباه د 2010 کلونو نه د یوکرین په سر باندې کړې ده. دا غینه علاوه دوی په دې تکل کې دي چې خپل دروازې ټولو سره خلاصې پرېږدي. همداسې هند سره د دې چې امریکا په فوق العاده فشار راوړی دی، دومره جدي فشار لاندې د هندوستان دا اوس دوی کوشش کوي چې هغه خپل سټریټیجیک اټانومي یا خپل هغه استراتیژیک ځانواکي په نړیوالو اړیکو کې وساتي. دوی د چین سره خبرې کوي، سره د چین سره دوی د جوړ راتلو په مقابل کې هغه د اختلاف ټکي بیخي ډیر دي، لیکن دوی د روس سره مثلا خپل تګ راتګ او معاملې جاری ساتلې دي. امریکای سره هم سره د دې چې امریکای د دوی ډیر توهین کوي، هیڅ نه هغه جوابي برخورد تاریخ نه دی. نو دا هیوادونه کوشش کوي چې په هر خوا کې په دې روان نړیوال نظم د لیک په بهیر کې ټول خواو کې انګیج او مصروف پاتې شي، ټول سره راشه درشه ولري. لیکن د اروپا په اړه که مشخص تاسو وم، زه فکر نه کوم چې اوس د پاره د اروپایان په هغه وضعیت او په هغه دریس کې اوسېږي چې په امریکا د دروازه بند کړي او مستقیم د چین ته لاړ شي. لیکن دغه کم کار چې امریکایان د دوی سره کوي د مذاکرې په ځای په هر شي کې د زور نه کار اخیستل، د چین تله درنوي، د چین نړیوال حیثیت پیاوړی کوي او اپټکس چې ورته وایي په سیاست کې ظاهري لید کې چین ډیر په پیاوړي موقف کې ودرېږي. د ناټو وضعیت په خپل حالت پاتې کېدای شي، د ناټو تړون چې کوم دی هغه نه زیانمن کیږي. د ناټو تړون خو موږ ګورو چې تر ډیره حده پورې تیار زیانمن شوی دی. د کله نه چې ټرمپ ټرمپ په 13 دوره کې او ټرمپ په دې دوره کې ناټو تقریبا لکه دومره حیثیت لاندې راوستی دی چې اعتبار یې کم کړی دی چې اوس حتی روسانو ته سترګه نه سوځېږي. موږ تاسې ولیدل چې روسي بې پیلوټو الوتکو د ناټو په خاوره باندې پروازونه وکړل. دا د دې ښکارندوی ده. د هغې ستر لامل دا دی چې امریکا اوس په دې باور ده چې ناټو او اروپا د ګټو د تضمین او په ساتنه کې هغه عمر اهمیت نه لري لکه د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې درلوده. موږ تاسې باید یو شی ومنو چې د نړیوالو اړیکو او د نړیوالو دغه کم الاینسونه او د ملګرتیاوې چې جوړیږي دا په ارزښتونو نه دی ولاړ، دا په ګټو باندې ولاړ دی. هغه ریالیست تیوري دلته خصوصا هغه سټرکچرل ریالیزم بحث مطرح کیږي چیرته چې هیوادونه د خپلو ګټو په تکل کیږي. اوس که موږ دغه تیوري پر رڼا کې د سټرکچرل ریالیزم په تیوري پر رڼا کې دغه اړیکې ته وګورو، نو سټرکچرل ریالیزم د دې وضاحت ورکوي یا تیوري دا موږ ته واضح کوي چې امریکا اوس د اروپا د پاره هغه اړتیا نه لري لکه په 15 شپېتمه تر 90 لسیزې چې درلود، چیرته چې اروپا د کمیونیزم په مقابل کې د کمیونیزم انټرنیشنلیزم په مقابل کې د دفاع لومړی خط. اوس د ناټو هم دې لپاره جوړه شوې چې دغه دفاع وکړي. روسان نړیوال انټرنیشنلیزم په لور باندې کوم نوی ایډیالوژیک خطر امریکای ته نه جوړي، نو ضرورت څه دی چې پانګونه پې وکړي. په 13 کلونو کې امریکای پانګونه ځکه په ناټو کوله، بالخصوص مالی پانګونه. تاسو وګورئ چې اروپایانو هیڅ کله په ناټو کې په هغه اندازه باندې مالی پانګونه نه ده کړې چې څومره امریکای کړې ده. که ارقام وکتل شي نو د ناټو په مصارفو کې ټول بوج امریکای په ځان په دې وروستیو کې د اوکراین په موضوع کې اروپا ډیره تر لاندې ده، تر مالی فشار لاندې ده. د ناټو په مسله کې چونکې امریکا ترې نه شاته شو ځکه دوی ډیر فشار لاندې دي. او زه راتلم دغه د یوکرین مسله کې هم درته ویل چې دې په ناټو باندې څومره منفي اغېز کړی دی. اوکراین موضوع ته راځو. رحیم صاحب، اوکراین موضوع باندې زما استاد بحث نوره برخه یو برخه دا ده، خو دغلته دوه خبرې په عراق او افغانستان کې. عراق موضوع خو مخکې ختمه شوې وه او په افغانستان کې بیا د امریکا د وتلو او د دلته د ماتېدو بحث په اروپا کې او په امریکا کې اوس مطرح دی چې ټرمپ څو ورځې مخکې د دې د وجې نه د ناټو په غړو هیوادونو باندې نیوکه وکړله.
څرنګه چې د مخکې تاسو د کمونیزم موضوع ته اشاره وکړله چې هغه ماموریت بیا د ناټو دغه ماموریت چې اوس په افغانستان کې دی په نوي نړیوال نظم کې د ناټو یعنی ماته بلل شوې ده، ناټو ماته ده، یا د دوی نور ماموریت ته ضرورت نه لیدل کیږي، د امریکا دوی ضرور نه ګڼي نور. منګو تاسو باید دغه د ناټو تاریخچه وګورو. ناټو تاریخچه دا ده چې کله چې دویمه نړیواله جګړې نه وروسته سړه جګړه پیل کیږي د کمیونیزم او لیبرال نړۍ ترمنځ، دغلته ضرورت دا و چې روس دومره غټه کیسه روانه کړې وه چې دا د امریکې دپاره د دومره لرې نه د هغې مخه نیول اسانه نه و، بل د ایډیولوژیک اړخ نه هم د هغوی قوت ډیرو. نو دوی څه شی تمرکز په دې باندې و چې نظامی جوړښتونه رامنځته کړي چې د دې په مقابل کې دفاعي هغه بندونه وتړي، سیټو و، سانټو و، بیا پسې راتیر شه نیټو و، چې دوی په دې باندې پانګونه کوله چې د نظامی قدرتونو سره منسجم کړي تر څو د روس هغه د انګریزي په اصطلاح جګرناټ یا هغه کم بلا چې وه د هغې مخه ونیسي. اوس موږ تاسو ګورو روس دغه خطر امریکې ته نه دی، نو ولې څه ضرورت دی چې دی په ناټو باندې په اروپا کې مصارف وکړي او پانګونه وکړي. دویمه مسله دا ده چې د یوکرین په مسله کې که موږ ګورو د بایډن ادارې او د هغې نه مخکې د اوباما ادارې ډیموکراټان چې دوی د اروپا سره غاړه وړله. د 2015 نه زه د نړیوالو اړیکو د شاګرد په توګه لوست چې کوم، موږ ګورو چې امریکا کې ریالیست مکتب کم پالون کې شدي، که پروفیسران دي، که لیکوالان دي، که شنون کې دي او که سیاستوال دي، دوی د دې خلاف و چې د یوکرین په مسله کې موږ څه ضرورت لرو چې د روس سره ټکر ته لاړ شو. موږ ته څه خطر پیښی، اروپا ته څه خطر پیښی، پرېږدئ چې څه ورسره کوي، یو جوړ آمد وکړي. موږ که دقیق مې یاد وي یو دوه تړونونه کړي وو چې منسک دویم تړون ورته وایي، چې په هغې کې حتی دا موافقه شوې وه چې بس دغه یوکرین او خصوصا دغه ډونباس او دا منطقې به موږ نیمه خودمختاره پرېږدو، دا جنجال جوړ نه شي. اروپایانو امریکا اړ کړه چې د جګړې ته ننوځي، د جګړې ته ننوځي. نو موږ ګورو چې دوی نه غوښتل چې امریکایانو خصوصا ریالیستانو ریپبلیکنانو نه غوښتل چې امریکا د جګړه کې ښکیل شي او دغه کیسه اوږده شي. د ریالیستانو تیوري دا وه چې موږ ته د روس نه خطر نشته دی، خطر موږ ته د چین نه دی، او دغه خطر دوی د 2003 2004 5 کلونو نه حس کړی و. موږ به ټول تمرکز په پاسفیک باندې وکړو، د پاسفیک په سیمه کې موږ د چین په مقابل کې دفاعي دیوالونه رامنځته کړو. دلته نو چېشته پانګونه کوو. د ناټو هغه حیثیت نور نه دی پاتې چې په 80 او 80 لسیزه د تیرې پیړۍ کې درلود، او ورو ورو د کیسه خرابېږي. او که چیرې اروپایان د امریکایانو سره غاړه وینسي په هغه په مسله کې، د یوکرین په مسله کې، بیا پسې راتیر شه د ستراتیژیکو موقعیتونو کې د امریکې مداخلې په برخه کې چې د ګرینلینډ بحث مطرح دی، نو مطمئنه یم چې ناټو په دې حالت باندې نه پاتې کیږي. رحیم صاحب، د اوکراین موضوع روسیا اوږدول غواړي، د اوکراین د جګړې اوږدول غواړي. د اوکراین د جګړې تر شا امریکا کوم اهداف لټوي، اروپا د کوم اهدافو په تعقیب کې ده، او روسیا ولې دا جګړه اوږده کړې ده یا ناتوانه ده ورته، او که غواړي چې روسیا هم خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي، کوم دي؟ ګوري، روسیه دا جګړه اوږدول نه غواړي. د روسیې خو یوه محاسبه دا وه چې دوی به په یوکرین ننوځي او په اونیو کې به دا کیسه سر راټوله کړي. دا باور نه و چې یوکرین د دومره مقاومت وکړي، خصوصا د زلنسکي نه دغه توقع نه کېده، ولې د سیاستوال نه و، د نظامي بیکګراوند یې نه درلود، او د مطبوعاتو نه بلکې د هنري نړۍ نه راغلی یو سړی و. دا باور نه و، او زه فکر کوم چې د دې جګړې د اوږدېدو له کبله روسیې خورا ډېر زیان لیدلی دی، هم د انسان بشري قوې له خوا نه او هم مالي اړخ نه ډېره ضربه لیدلې ده. اما دا د یوکرین د مسله چې اوږدېږي لګیا دی او موافقې ته روسان غاړه نه ږدي، هغه د یوکرین په سر باندې چې هر نوه پایله لاسته راځي، دا به د روسیې پر روان نړیوال نظم کې د موقف او د دریځ ټاکونکي اوسیږي. یعنې که چیرته دوی خپل اهداف دلته لاسته راوړي، هغه دا دی چې یوکرین د ناټو نه د باندې پاتې شي، اروپایان دلته لاسرسی ونه لري، ډونسک او ډونباس د کریمیا ترڅنګ د روسیې تر اغیز لاندې لاړ شي، او دا ډول روسیه
د خپل شاوخوا دفاعي حصار چې لري. ما تاسو ګورئ یو شی باید په یاد ولرئ چې د نړۍ ستر قدرتونه همیشه د ځان نه یو امنیتي پټۍ ته وي، یو حصار ته وي. د امنیتي حصار په لړ کې د امریکای حصار چې دی دغه د امریکا په قاره کې دغه د لاتینی امریکا او د مرکزی امریکا هیوادونه دي چې مادورو ونزویلا د کولمبیا د په روسیې شاوخوا د 15 استانونه دي، جورجیا د یوکرین دی، دغه هیوادونه دي د خپل شاوخوا نه د امنیتي حصار په توګه استعمالي. دغه امنیتي حصار که دوی د لاس ووزي نو بناءً د دوی نړیوال دریځ له منځه ځي. نو دوی به تر هغه پورې خپل نهایت زور وهي چې په دې برخه کې برلاسي ترلاسه کړي تر څو دوی پر روان نړیوال نظم کې د دریم قطب په توګه باندې یا د دوو قطبونو ترمنځ د برخلیک ټاکونکي رول په درلودونکي هیواد په توګه را برسېره شي. نو دا د جګړې اوږدول دا د روسانو مجبوریت دی، سره د دې چې خورا ډېر تاوان ورته رسولی، ډېرې ژوبل کړي دي، بیا هم دوی مجبور دي چې دې ته ادامه ورکړي تر هغې پورې چې خپل اهداف لاسته راوړي. د امریکا ترڅنګ اروپا یعنی اصلا خو اروپا او بیا امریکا او استرالیا او کاناډا دغه څلور بر اعظمونه مطلق د روسیا سره په جګړه کې دي. روسیا دا تاسو چې څه وویل خپل دغه حیثیت په دې جګړه کې ساتلی شي د څلور بر اعظمونو په مقابل کې، او کنه د روسانو سره هم د بلاک ملګري هیوادونه شته دي په دې برخه کې. تر اوسه پورې روسیې خپل حیثیت ساتلی دی هغه، او د دو هغه خوششانسي دا ده چې په امریکا کې ډیموکراټانو واک وبایله او ریپبلیکن واک ته راغلل. ریپبلیکن چې دي د ډیموکراټانو سره دا تفاوت لري چې دوی نور په ناټو باندې، دوی نور په اروپایانو باندې پانګونې ته چمتو نه دي. د ټرمپ لومړی دورم چې موږ وګورو هلته هم د ټینګار دا و چې وروره ناټو قید شي، موږ ته څه ضرورت دی. د ریالیست لیکوالانو او پروفیسرانو لیکنې چې تاسو وګورئ د تیرو 10 کلونو د هغوی ټینګار دا و. زه جان میرشایمر د سټرکچرل ریالیزم یو ډېر غټ معتبر نوم دی په نړیوالو اړیکو کې، دی دا 10 کاله دا نارې وهي چې وخلکو دا روس ځان نه مه پردی کوئ، دا روس که په یوکرین خوشحالیږي او که په هر څه خوشحالیږي دا د ځان سره راولئ، دا مه بایلئ. دا اروپایانو د دوی د مداخلو له کبله روسان دې ته اړ شو چې خپله د چین سره خپل ستراتیژیکه همغږي را پیدا کړي. اوس ریپبلیکن راتلو سره او د ټرمپ راتلو سره څوک چې په دې باور دی چې نه من باید روسان ځان سره ملګري ولرو پر روان نړیوال نظم کې تر څو د چین په مقابل کې من قوي موقف کې را څرګند شو. بناءً د دې له کبله زه تاسو ته ویلی شم چې روس په خورا ښه موقف کې دی دا اوس، ولې چې دوی ټول هغه شرایط او امریکایان چمتو دي چې ویمني، خو روسیا په دې کوشش کې ده. ولې روسیې سره څو وارې درغلي شوې ده او له شانه په چاړه وال شوې ده د اروپایانو له خوا په تیرو 20 کلونو کې. دوی نه غواړي چې داسې خام تړونونه وکړي، بلکې په 40 کلونو کې کله چې د غربي جرمني، د شرقي جرمني او غربي جرمني بیرته ادغام کېده، هلته د روسیې سره دا تړون شوی و چې موږ ستاسې په سیمه کې مداخله نه کوو، نه ناټو درغځو، نه اروپایي ټولنه درغځو، او زمونږ موافقه به دا وي چې بس دغه کم چې زما او ستا منځ کې حایل ده به حایل پاتې کېږي. خو ناټو د تعهد ته متحده پاتې نه شوه، ځکه روسان په دوی باندې باور نه کوي چې په خامو تارونو باندې وتړل شي. زه فکر کوم چې روسان په دې برخه کې بریالي کېږي او د دوی کمی غوښتنې چې دي هغه تر یو حده پورې امریکا ورسره جوړجاړي ته رسیږي، او دې سره به امریکا وکړی شي چې روسان نیوټرالایز کی د چین د کمپ نه حد اقل که خپل کمپ ته نم راشي راوستی بې طرفه په توګه باندې الته ځای په ځای کی. او د دې امکان ځکه شته دی چې روسان د چینایانو سره ستراتیژیک ټکر نقطې په پرتله د دې چې د ستراتیژیک همغږۍ او عیارونې کوم بحث چې دی الاینمنټ کم لري، اختلاف سره ډیر لري. د بیلګې په ډول چینایانو د دغه دفاعي حصار چې دی 15 استانونو کې غزونې کړي دي، هلته مداخلې کړي دي، ځمکې اخیستې دي، پروژې شروع کړي، دا د روسانو نه خوښېږي. لیکن د دوی مجبوریت دا دی چې د اروپایانو دومره ښکیل کړي دي چې دوی مجبور دي چې اوس په هر قیمت باندې کېږي د چین سره لاړ شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې روسان به په دغه مسله کې بریالي شي، دې سره به د اروپایانو موقف نورم کمزوری شي او د چین د کمپ نه به د روس تر راویستو یوه لاره هم هواره شي. نوې خطکشۍ به ورسره ومني امریکا؟
فکر کوم چې ورسره مني او ورسره منلي دي او زه تاسو ته وایم دغه نوې خطکشي چې دي دا اوسنۍ خبره نه ده. د منسک دویم تړون که تاسو ولولئ چې د اروپایانو او د یوکرین د منسک لومړی تړون او د منسک دویم تړون تاسو چې ولولئ دا خطکشي هلته تقریبا ورسره منل شوی وي. مثلا یوه بیلګه زه تاسو ته ووایم دغه ډونسک او ډونباس ته پریکړه دا شوې وه په ډونسک دویم تړون کې او بخښئ په منسک دویم تړون کې چې دوی ته به موږ خودمختاري ورکوو، دوی به خپل متولي خپل نظم ولري. چا چې د یوکرین په مقابل کې د ازادي غوښتنې جګړې کړي هغو ټولو ته به بخښنه کیږي او بیا به موږ دلته سیاسي ریفورم رامنځته کوو. دوی دا ونه منله، یعنې دا خطکشي یو وارې منل شوي دي او دا به بیا منل کیږي. په کومه بڼه باندې آیا دوی به مکمل روس کې ادغام شي؟ ممکن او ممکن نه، دا حتمی نه ده. خو خبره دا ده چې د روسیې چې کومه غوښتنه ده چې دغه درې سیمې چې روسي میشتي ولسونه پکې دي دوی ته د خپلو پریکړو د خودمختاره پریکړو اجازه ورکړل شي، زه فکر کوم دا به ورسره منل کیږي. رحیم صاحب راځو مخکې تاسو د ایران موضوع هغلته یاده کړه خو ما غوښتل چې په ځانګړی بحث پې وکړو. اوس د نړیوالو خبرونو سرټکي باندې ایران اوښتی او هر ورځ په رسنیو کې دا بحث وي چې امریکا به نن حمله کوي، سبا حمله کوي، د امریکا بیړۍ د عربو سمندر ته راورسېدلې پوځي د ډارولو یو هڅه ده، د هغه اهدافو هڅه ده چې په عربي هیوادونو کې لري، د اسرائیلو په واسطه باندې هغه اهداف چې غواړي چې لاس ته راوړي، د هغې هڅه ده که د ایران سره خبره همدومره ترخه حالت ته رسېدلې ده یا چاړه تر غوښې پورې تر هډوکي پورې ور رسېدلې ده او د جګړې احتمال شته. امریکا نهایت کوشش وکړي چې جګړې ته لاړ نشي، د دوی به ټینګار دی چې جګړې ته لاړ نشي. د امریکا نوې دغه کومه د امنیتي یا دفاعي ستراتیژي چې موږ ګورو دې ته پوهان retrenchment strategy of defense وایي. retrenchment strategy of defense دا دی چې تاسې د ټولو هغه ځایونو کې چې ډیرو ځایونو کې نه غواړئ چې تاسې د دفاعي اړخ نه ښکیل شئ او مصارف ولرئ، سیاسي مصارف، یعنی ستاسې سیاسي پانګه پې مصرف شي، ستاسې اقتصادي پانګه او ستاسې اجتماعي پانګه. نو امریکایان نهایت کوشش کوي چې جګړه ونه کړي. بل دا دی چې د افغانستان، لیبیا او د عراق ناکامه تجربو دا ثابته کړې ده چې که چیرې عمومي اړو دوړ رامنځته کیږي د دې بدنامي دومره ډیره ده او د دې سیاسي قیمت دومره زیات دی چې بیا د دې پورته کول د امریکایانو دپاره ګران دي. همدا لامل دی چې دوی سره د دې چې وینزویلا باندې د برید دړکې کولې خو هلته برید ونه شو، د ډولسي رودریګس سره چې د مرستیاله ده د مدورو هغې سره دوی جوړ راغلل او نظام په ځای پاتې دی. او هغه مخکینی خبره چې ما کله تاسو ته د دفاعي ستراتیژي وکړه چې په هغې کې دوی وایي چې نور نو موږ یوټوپیایي تخیلي ایډیالونو پسې نه ځو بلکې ریالیست برخورد کوو، هارډ نوزډ ریالیزم ورته وایي. نو دوی اوس دا وایي چې نظام که هر شی وي خو چې زموږ سره همغږي وي. ایرانیانو سره هم د دوی ټینګار همدا دی، د دوی باور دا و چې د کور دننه پاڅونونه چې کېدل چې دا موږ پوهیږو چې اقتصادي فشارونه د کوم ځای نه پې وارد شو چې دا خپله د امریکې د خزانې وزیر او مالی وزیر دا ومنله. دوی باور دا و چې کور دننه یو بدلون به راشي، خو د امریکې او بخې د ایران نظام وتوانېده چې د کور دننه فشار په مقابل کې کلک پاتې شي. اوس امریکا کوشش کوي چې نهایت فشار په ایران باندې راولي چې وینزویلا غوندې دوی سره د پردې تر شا کوم جوړجاړي ته ورسیږي. دغه جوړجاړی که چیرې اوس دوی دې دپاره چې دغه د جوړجاړي دپاره زمینه مساعده شي، یو بله نظریه ده چې اسکلیشن ډومیننس ورته وایي، داسې حده پورې دغه وضعیت ورسوه یا د جنگي پارونه یا اسکلیشن دې حد ته ورسوه، دومره لوړ که د فشار د جنگ د خطر چې مقابل لوری وویریږي او تاسو سره په میز په سر باندې د ضعیفه موقف نه کینی. دا اوس د پردې تر شا د ایران سره مذاکرات بېلابېلو بڼو باندې روان دي. موږ د ایرانیانو هغه کوم بیانونه چې ګورو په هغې کې واضحه وایي چې که په موږ باندې جبر کېږي خو هغې ته چمتو یو، اما ښه خبره دا ده چې د میز په سر خبرې وکړو. نن یې هم رهبر همدغسې خبرې وکړلې. امریکا کوشش کوي چې د نهایت فشار راوستو سره لکه په وینزویلا باندې عین فشار راوستل شو، دوی
ته دا پیغام ولېږدي او وضعیت دا دی چې ایران خو الریډي ژوبل دی هغه تېره 12 ورځنۍ جګړه کې دوی خپل تر ډېره زیات هغه کم د جګړه ییز توکي چې وو هغه مصرف کړي دي، خپل مالی نګان هم کمزور دي، ولسونه هم خفه دي. نو په داسې حالت کې دوی دغه کمې تشې چې دي د دې نه استفادې سره او نهایت هغه اسکلیشن ډومیننس یا هغه د جګړې وضعیت دومره لوړولو ته چې ایران وډار کړي او مذاکرې ته حاضر کړي، دغه تکل دی. امریکا نهایت کوشش کوي چې جګړې ته لاړ نه شي، حتی د دې کوشش کوي چې دغه رژیم سقوط ونه کړي، بڼه یې بدله شي، د بڼه په داسې شکل باندې بدله شي لکه وینزویلا کې ټول هغه پخوانۍ ماشینري په ځای ده، صرف مادورو ته نویستل شوی دی. نو ټول شیان چې دي سره د دې چې رودریګز د کومه اوس چې ځایناسي ولسمشره ده کله کله په سټیج راشي ډېرې لافې پټاقې کوي، خو حقیقت دا دی چې د پردې تر شا ټول شیان د امریکای سره منلي دي، ټولې کیسې سره منلي دي، موافقه موجوده ده او دا د امریکای هغه نوې ستراتیژي ده چې هارد نوز ریالیزم وایي کوو. هارد نوز ریالیزم همدا دی، هغه سرسخت ریالیزم یا حقیقت پالنه همدا ده چې وروره کور دننه په خلکو جبر کې ظلم کې هر شی چې کې زما ګټې څنګه کیږي او ته په هغې کې سره موافقه وکړي، کیسه خلاصه ده. نو زه فکر کوم امریکا نهایت کوشش کوي جګړې ته لاړ نشي، ایرانیان هم کوشش کوي نهایت کوشش کوي چې جګړې ته لاړ نشي او دا مسله د پردې تر شا په مذاکراتو باندې نتیجې ته ورسیږي. خو موږ یو تاریخ لرو د پردې تر شا د مذاکراتو. پخوا مثلا د عمان سلطان قابوس به دا مذاکرات مخ ته وړل، اوس قطریان په دې مسله کې ښکیل دي که نه، د پردې تر شا او د پردې تر مخ تګ راتګ کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ او رهبري کوي. نو دا قصه په دې بڼه باندې روانه ده. خو امریکا خپل اپشنونه اوسم د ځان سره لري او د جګړې په میدان کې فکر کوي چې موږ برلاسي هم یو او کولای شو چې ایرانیانو ته سقوط ورکو. خو زما باور دا دی چې جګړه به نهایت وروستی اپشن وي او همدا لامل دی چې امریکا کوشش کوي چې خپل نظامی قوت خو ښه ډېر هلته هغه منطقې ته ویسي، اما کارونه کې د تردد نه کار اخلي. رحیم صاحب دلته لیدونکو سره بعد من دا پوښتنه پیدا کیږي چې امریکا له ایران غواړي څه؟ نو هغه څه چې د ایران او د امریکا رقابتونه پرې روان دي چې له لسیزې نه زیات په عربي هیوادونو کې ایران په ځان له په تنها باندې د امریکا سره ډغرې ووالي، د فلسطین په موضوع کې لګیا دي، د عمان په موضوع کې، د یمن په موضوع کې، د عراق موضوع کې هلته یو تاریخ پاتې شو، سوریه کې، او ایران پکې قوي قصان د لاسه ورکړه. کیسه د همغه ځای نه را شروع ده چې ایران دغسې فعالیتونه پرېږدي، لکه څنګه چې مخکې تاسو بحث وکړلو چې قوتونه لګیا دي د خپل قلمرو نه د باندې جګړې وړي او نور کمربندونه جوړي. ایران هم دا هڅه کړې وه او ایران هم د دې ستراتیژۍ نه کار اخیستی و، جګړه په عربي هیوادونو کې وکړله د خپلو رقیبانو سره. بحث همغه دی چې په همغه مسایلو باندې د امریکا سره جوړ جاړی وشي او کنه څه چې د رسنیو په سټیج باندې او په کنفرانسونو کې او په نړیوالو غونډو کې د اټومي بحث موضوع مطرح کیږي. که د اټومي بحث موضوع وي خو دلته په اسیا کې ډېر ضعیفه هیوادونه دي د ایران نه چې هغوی اټومي وسلې لري. بحث په څه باندې دی چې د لیدونکو دغه پوښتنه جواب شي؟ هغه مشکل په څه باندې دی؟ امریکا کوم هدفونه تعقیبوي؟ امریکا کومې غوښتنې لري؟ بالکل ګوري مسله دا ده چې موږ مخکې د نړیوال نظم د لیږد خبره وکړه او نړیوال قدرتونه غواړي چې خپل ستراتیژیک موقعیتونه تر خپل اغیز او کنټرول لاندې راولي ترڅو په نوي نړیوال نظم کې کله چې د پروسه تکمیلیږي او نوی نړیوال نظم اسټابلیش کیږي رامنځته کیږي ستراتیژیک برلاسي ولري. په دې لړ کې امریکای په تیرو 2-3 کلونو کې او بل خصوص تیرو 2 کلونو کې د تصفیه کوم بهیر چې پیل کړی دی او ټولو هغه ستراتیژیک موقعیتونو باندې تمرکز دی چې دوی فکر کوي چې پر روان نړیوال نظم کې د دوی د حیثیت ټاکونکي دي. ما مخکې د پاناما کانال خبره وکړه، د ویسټرن هیمسفیر نه یا د نړۍ د کورې د غربي برخې نه د ټولو هغه مخربو کړی یا هغه مخربو هیوادونو چې البته امریکای ته مخرب دي، د دوی امنیتي او اقتصادي ګټو ته خطر دي، هغه تصفیه وکړه او تصفیه ته مخه کړې ده. پاناما کانال ما یاد کولمبیا ما یاد کړله، ونزویلا شوله، نیکاراګوا شوله، ال سلوادور او دا هیوادونه خو ورسره همغږي دي. کیوبا باندې ډیر جدي بحث روان دی او کچېرې امریکا دغه نورو جنجالونو نه خلاصیږي زه باوري یم چې بل گزار په کیوبا باندې کیږي، یا د داخل نه د بدلون یا د باندې نه. دا اوس کیوبا باندې جدي فشار دی. د ونزویلا سقوط
کیوبا ته اقتصادي ډیره قوي ضربه ورکړې ده. دا تصفیه خو دوی روانه کړي. اوس بل تصفیه بل ستراتیژیک موقعیت چې د منځنۍ ختیځ دی. سوریه مثلا تصفیه کړه، د بشار چې د روسانو سره همغږی او د چینایانو سره همغږی او ایرانیانو سره همغږی هغه لمنځه ویوړ کنه. ترکیه یې تر یو حده پورې نیوټرلایز کړی د ترکیه چې هغه کم د امریکای سره تقابل سیاست درلود، هغه دغه ګټې هلته خوندي شوې. په سوریه کې د کردانو د کمزوري کولو مسله مطرح وکنه. د دین علاوه نور دغه ګټې هم هلته وي. هلته هغه تصفیه وشوه د سوریه کې. په لبنان کې ډېره جدي تصفیه دوی وکړله چې منځنی ختیځ نور د جنجالونو نه یعنی کم شیان دوی ګډو ته تاوان رسي. اوس ایران چې د ستراتیژیک اړخ نه څو اهمیت لري. یو غټ اهمیت خو دا دی چې دا د تیلو لیږدونکي هیواد دی، خرڅونکي هیواد دی. ونزویلا غټ هیواد د تیلو زیرمې ته امریکای لاسته راوړلې. د سوریې او د عراق او د دې مناطقو تیل په خپل کنټرول لاندې راوستي. ایران د تیل لیږدونکي هیواد دی. د دې دغه ستراتیژیک اړخ باید دا مدیریت شي. دا غینه ډیر مهم دا دی چې د هرمز تنګي هغه تنګي چیرته نشي د نړۍ د انرژي ارقام نه وایم چې غلطي ونه وایم، ډیر یو غټه برخه په هغه لار باندې تیریږي. امریکا غواړي چې دغه موقعیت تر خپل کنټرول او مدیریت لاندې راولي، ایران ځان سره همغږی کی. درېمه خبره دا ده چې ایران د خپل انرژي د قدرت له کبله په هرمز باندې د واکمنۍ له کبله عربي نړۍ ته د نږدېوالي له کبله د چین لپاره یو ډیر ښه ریسورس یا یو منبع ده چې پر روان نړیوال نظم کې د دینه په استفاده دوی خپل مخالفینو سره او یعنی د امریکای سره د دینه ښه استفاده وکړي. نو د امریکای هڅه دا ده چې دغه ایران تصفیه کولو سره د چین ممکنه لاسته د ولیدونه راوګرځي. لکه ما مخکې خبره دا وکړه چې په یوکرین باندې دوی کوشش کوي چې روسان هغه کم خفغان چې د غربي نړۍ نه لري خصوصا د امریکای نه لري هغه رفع کی تر څو روسان د چین د کمپ نه ووزي، ایران د چین د کمپ نه ووزي. دا به اجازه ورکړي امریکایانو ته چې خپل ټول تمرکز د پاسفیک اړخ ته کی. د امریکایانو باور دا و د 2010 کلونو کې چې موږ نور نړۍ کې مداخله نه کوو، نور ټوله نړۍ قراره پرېږدو، زو او یوازې تمرکز په پاسفیک باندې کوو. فلیپین دی، مالیزیا دا، ویتنام دی، سنگاپور خو وړوکی هیواد دی خو اقتصادي نگاه نه مهم هیواد دی، انډونیزیا دا، دغه هیوادونو تقویه کوو، کوریا ده او په دغه ځای باندې پانګونه کوو. د چینایانو مخه الته نیسو. الته د ملکا ټریډ په نوم باندې یو بل تنګی دی د انډونیزیا او مالیزیا منځ کې دی. غالبا ما د انډونیزیا د خاورې نه هغه ځای لیدلی دی. دوی هغه ځای خپل کنټرول لاندې لري، هرمز تنګی کنټرول لاندې راولي. چین تر فشار لاندې راوستو هغه ادرسونه دي. نو کوس مشخص په ایران باندې راشم دا ټوله کیسه دا وه چې د ایران تصفیه دې لپاره ضرور ده چې دا د چین لپاره ډېره ښه وسیله ده په نوي نړیوال نظم کې چې په مټ باندې په امریکایانو باندې فشار راولي. عربي هیوادونه دي چې د امریکای سره همغږي دي، هغه کولی شي چې د ایران له لارې مهار او مدیریت کې د حوثیانو خبره تاسې مخکې وکړله، په عراق کې د مداخلې خبره مو وکړله. نو دا هغه د تصفیې بهیر دی چې په لبنان کې وشوه، په سوریه کې وشوه، ونزویلا کې وشوه، کولمبیا کې تقریبا شوې ده، را روانه کې به کیوبا کې په نظر کې نیول شوې ده. ایران هم د همدغه بهیر برخه ده. روسانو سره په یوکرین باندې د جوړ راتلو بحث کوم مطرح ده هغه هم همدې پورې ورتړلې خبره ده تر څو دوی دغه ستراتیژیک کم خطرونه چې دوی ته دي دا نیوټرلایز کی یې د ځان سره ملګری کی تر څو چین دغه وسایلو نه پر روان نړیوال نظم کې د استفادې وړتیا له لاسه ورکړي. رحیم صاحب دلته یو سوال کو بیا په فلسطین باندې لګي خبرې کو. په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتېدو نه وروسته هغه بلاک افغانستان ته بیا شا کړی و او اوس تازه بیرته د اړیکو کوشش کوي او امریکا خو بیا تازه پرون دلته ماته شوې ده او د دې ځای نه په شا شوې ده. آیا توجه دلته شته د باګرام موضوع نه؟ څو ولسمشر ټرمپ یادونه وکړله چې موږ غواړو بیرته باګرام لاسته راوړو په هر ډول باندې چې راوړو، خو دغه خبره بیرته د عکس العملونو نه وروسته سړه شوله. آیا افغانستان د نړیوال نظم په دغه لوبو کې ښه ځای لري؟ دغه څه چې ما وویل چې روسیه دلته یو وارې شا کړې وه اوس د ښه اړیکو د جوړولو کوشش کوي یا بیرته د هغه پخوانۍ جغرافیه چې د دوی سره یې ښه اړیکې لرلې د هغې کوشش کوي امریکا بیرته مخ را اړی؟ یا بله موضوع دلته د پوښتنه وبخئ چې زما پوښتنه به درې بودي شي،
یو شمیر افغانان چې هغه د افغانستان نه بهر دي په دې باندې یو قسم تبصرې کوي، خوشاله دي چې د ایران او د امریکا ترمنځ جګړه پیښیږي، چې ایران او امریکا ترمنځ ستونزې لا پراخه کیږي. نو افغانستان متاثره دی. آیا افغانستان متاثره کیدای شي؟ زمونږ استاد دا ټوله سیمه لبد مرغه په نوی نړیوال نظم کې لکه څنګه چې په سړې جګړې کې افغانستان د سړې جګړې قرباني شو، طبیعي ده چې زمونږ د کور دننه د ناکامه سیاستونو له کبله دا وشو، او ډیری وخت داسې هله قرباني کیږي چې کور دننه ناسمې پریکړې وکړي، داسې پریکړې وکړي چې هغه تاسو ته تاوان رسوي. یو وارې بیا موږ او تاسې د نړیوال نظم ولې بیا د شرق او د غرب تقابل مسله ده. تیر وارې هم روسیا که د شرقي بلاک موږ وګڼو یا د کمونیستي بلاک او د لیبرل نړۍ په بلاک ترمنځ کوم جنجال چې وو، په هغې کې هم زمونږ منطقه زمونږ جغرافیا د جګړې میدانو دا وارې بیا هم نو موږ خو طبیعي ده چې تر هغه لاندې یو، یعنی دغه زمونږ ټوله سیمه په دې مسله کې ښکېله ده. هندوستان، پاکستان، ایران، دا هیوادونه چې دی اخواته که موږ د پاسیفیک سیمې ته ځو او د چین جنوبي هیوادونو خواته ځو، هغه هم په دې کې ښکېل دي. فلیپین دی، ویتنام دی، دا هیوادونه، جاپان دی، دوی ته ورلغاړې ده، موږ ته هم ورلغاړې ده. موږ د کیسه کې یو. اوس زمونږ په سر باندې د تقابل بحث دا دی چې موږ شاید امریکایان شاید د هغه سره د نظامی کم ټکر چې د چینایانو سره مخامخ ونه کی. تاسو وګورئ د امریکې د پاکستان سره چې کوم اړیکې دي، د هندوستان او پاکستان کوم جګړه چې وشوله، د هغې په منځ کې د هغې نه مخکې پاکستان چې حاضر نو چې امریکې سره آوټ رایټ ودرېږي. لیکن دغه کله چې هندوستان سره جګړه راغله، دا د امریکې ته یو چانس و چې ورته غوږ کې وایي چې زه دې خلاصولی شم یا د جګړه پای ته رسولی شم که زما غوښتنې ومني. بیا موږ ولیدل هغه عاصم منیر چې په واشنګټن ډي سي کې چا یو پیاله چای ورسره نه څښه، 2 وارې هلته لاړه، دی په وایټ هاوس کې ډوډۍ وخوړله. دغه بیلګې چې زه تاسو ته وایم دا د دې معنا ده چې زموږ سیمه د خطر سره مخامخ ده، چې دلته به د سیاسي د نړیوالو قدرتونو نیابتي جنجالونه او کشمکشونه خامخا کیږي. تر کومه ځای پورې د امریکایانو خبره ده، امریکایان غواړي چې په افغانستان، ایران، پاکستان کې دلته دوی اغیز ولري تر څو په چین باندې د فشار راوړلو لپاره د چین غربي سیمه تر خپل فشار لاندې ولري. کله چې دا فشار لاندې ولري، دوی کولی شي چې په خلاص مټ په جنوبي سیمو باندې د ساوث چاینا سی کې هغه هیوادونه چې په پاسیفیک کې دي د امریکې د چین په مقابل کې موبلایز کړي او د هغه ادرس نه په فشار راوړي. نو موږ د خطر سره مخامخ یو او زمونږ هیواد چې دی د جنجال سره مخامخ دی. اوس راځو د ایران اړو دوړ ته. د ایران وضعیت داسې دی متاسفانه چې موږ په ایران باندې دومره تکیه یو د اقتصادي اړخ نه، چې که چیرې ایران داسې یو حالت ته ځي چې کورنۍ جګړې سره مخامخ کیږي، نو د دې خطر شته دی چې موږ ته جنجال جوړیږي، ولې چې دغه منطقه بې ثباته کیږي او ایران یو غټ هیواد دی. اول زمونږ د تجارتي بانک په وچه کې ایثار هیواد یو، د راکړې ورکړې یوه لاره ده، دا را باندې خرابیږي او بندیږي. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده که دوی د امریکې سره همغږۍ ته ځي، بیا هم په دې منطقه کې دغه د چین او د امریکې هغه د تقابل بحث دی، په هغې کې هم بیا زمونږ خاوره چې لا په نړیواله کچه باندې مشروعیت نه لري او موږ داخل کې سیاسي ثبات نه لرو، سیاسي هغه نظم ملا شکل نه دی نیولی، د هغې له کبله موږ تاسې خطرونو سره مخامخ یو. پاکستان په کورنیو شخړو کې ښکېل دی. د بلوچ ازادي غوښتونکو غورځنګ ممکن د دې نه پښتانه او سندیان هم الهام واخلي، او پاکستان بیا په دې حالت کې لګیا دی چې د چین سره معاملې وکړي، په عین وخت کې د امریکا سره وکړي، د عربي هیوادونو سره وکړي، د هندوستان سره رقابتونه وکړي، د ایران سره رقابتونه وکړي، د افغانستان سره هم که یو دلته خو خپل ستراتیژیک هدفونه لټوي، د هغې دپاره په زور کې دي. دغه ټولو ستونزو سره، دې ټولو چیلنجونو سره چې پاکستان مخامخ دی، پاکستان د څه وضعیت سره مخ کیدونکی دی؟ پاکستان په خپل 88 یا 90 کاله تاریخ کې دوی په لومړیو 10 کلونو کې دوی د امریکې سره همغږي وو.
سړه جګړه وه او د سړې جګړې په اوږدو کې خپله خاوره خپل امکانات مکمل د امریکې په اختیار کې ورکړي وو. دې نه مخکې چې روسان په افغانستان کې مداخله وکړي په بډبیره کې مثلا د امریکایانو بیس په پیښور کې بیس یې ورکړی و، یا د امریکې هغه کوم جاسوسي تیارې چې وي یو2 الوتکې ورته ویلې که څه دقیق مې نوم یاد وي، دوی به د دې ځینه الوتنې کولې. د اوس زمان غوندې اوږد واټن الوتکې خو نه وې، تاسې به د لنډې منطقې نه پرواز کوئ چې هلته تاسو سرګري وکړئ او جاسوسي وکړئ. دا تیارې به هلته نه الوتلې او په هلته به الوتنې کولې. بیا کله چې مثلا د چین او د امریکې د جوړجاړي بحث مطرح شو، دوی د منځګړي په توګه باندې ولوبېدل او بیا د هغه ځینه دوی مسلسل یعنی د چین او د امریکې ترمنځ دوه هندواڼې په لاس کې ښې لوبولې دي او د دې توانایي درلودله. خو زه فکر کوم چې اوس هغه د امریکې په اصطلاح د انګلیسي په اصطلاح باندې چې بریکینګ پوینټ ته رسېدلی دی، او بریکینګ پوینټ دا دی چې دوی نور دغه دوه هندواڼې په هممهاله په لاس کې وړل ورته ګران تمامیږي، شاید توانایي ونه لري. هغې وجه دا ده که چې دوی چین ته مثلا په ګوادر کې ځای ورکوي، دا یو ډیر ستراتیژیک موقعیت دی د چین دپاره. ما تاسو ویلي امریکا کوشش کوي چې هرمز تنګی تر خپل اغیز لاندې راولي، ملکه خپل اغیز لاندې راولي، دغه تنګي د جغرافیایي موقعیتونه دوی تصفیه کې خپل اغیز لاندې راولي. بل خو دوی د چین نه دومره ډیره پانګونه په خپل هیواد کې کړې ده چې د هغې نه هم خلاصې نشته، سر او خپې ټولې ورپورې تړلې دي. لیکن اوس بل خوا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته چې تیر کال امریکې لاس نه ورکړی، IMF ته اجازه نه ورکړی دوی ته قرضه ورکړي، دوی دیوالیا کېدل. او دیوالیا کېدل په دې معنی چې دوی سره نړیوال تجارتي راکړه ورکړه ودرېده. دې وضعیت ته په کتو پاکستان مجبور دی چې د امریکې سره لاړ شي. که دوی امریکې سره ځي د چینایانو یو خوا بله ستونزه دا ده چې پاکستان دپاره امریکا یو اعتبار وړ ملګری نه دی پاتې شوی. د امریکې د پاکستان سره معامله د راکړه ورکړه ډیپلوماسي یوازې په معاملې ولاړه وه، ټرانزیکشنل ډیپلوماسي ورته وایي، کنه ټرانزیکشنل الاینس ورته وایي، چې چیرته ورته اړتیا پیښه شوې ده اقتصادي امکانات لاس کې ورکړي، نظامی اقتصادي امکانات لاس کې ورکړي، به تینا کار اخیستی دی. که هغه د روسانو خلاف بحث مطرح و، حتی هغه که مثلا د 11 د سپټمبر نه وروسته په افغانستان باندې د تیری او د برید بحث مطرح و، هلته موږ ګورو چې دوی همیشه د معاملې برخه پاتې شوي. خو اوس ورته سخته ده. هغې وجه دا ده چې دوی امریکې سره چې په کومه بڼه باندې مخ ته لاړل چې خپل ریر ارت منرلز یا معدنونه تا ته درکوو، طبعا یو باز به پکې همدا پردې تر شا مطرح کېږي چې ګوادر خیر څنګه کېږي. دا مسایلو ته په کتو زه فکر کوم چې پاکستان ډېر په بد موقف کې دی. لیکن دا مه هېروئ چې د پاکستان سیاستوال خورا پراګماټیک او ریالیست سیاست کوي، ایډیالیست سیاست نه کوي. د دوی دپاره که داسې وضعیت سره مخامخ کېږي چې بل اپشن نه، زه فکر کوم دوی به خپل وزن د امریکې په تله کې واچي، او که د امریکې په تله کې واچي بیا دوی کولی شي چې دغه وضعیت سره مقابله وکړي. لیکن اړو دوړ جدي دی. دوی ته اقتصادي نگاه نه هم تاوان رسولی دی، سیاسي نگاه نه، نظامی اړخ نه هم ورته تاوان رسولی دی. او که چیرې دوی په دغه غزه کې کوم بحث چې مطرح دی چې دا د نړیوال سوله ساتي ځواک برخه ګرځي، زه فکر کوم هغه مذهبي ډلې او هغه مذهبي اشخاص سره د دې چې د پاکستان مذهبي ډلې ټولې چې دي د ISI تر اغیز لاندې دي، خو د ټولو کې بیا داسې عناصر شته دی چې هغوی د دې وړتیا لري چې ګډوډي هم رامنځته کړي او د دوی اغیز سره سره مخالفت هم وکړي. نو دا یو بل خطر دوی ته ورپېښ دی. نو دوی ته خطرونه خو ډېر ورپېښ دي او جدي خطرونه ورته ورپېښ دي، لیکن هغه په کومه بڼه باندې چې دوی لوبه روانه کړې ده د امریکایانو سره او هر څه په واک او په اختیار کې ورکړي دي، زه فکر کوم چې دوی به وتوانېږي چې په دې بحران کې هم داسې یو حالت ته لاړ نشي، هغه حالت چې زموږ بعضې افغانان په دې باور دي چې که امریکایان پاکستان کې دا شی دوام پیدا کړي نو دا به مات شي. ډېره اسانه به نه وي زه فکر کوم. د اسرائیل او د فلسطین موضوع هم د نړۍ یو مهم بحث دی چې هره ورځ په د امریکا ولسمشر هم غږیږي. عربي هیوادونه، اسلامي هیوادونه په دې برخه کې د اسرائیلو موضوع چې کله مطرح کیږي دوی تر ډیره پورې چوپ پاتې کیږي، د دوی سیاستونه ډیر پورې چوپ پاتې کیږي. د اسرائیل او د فلسطین موضوع حل کیدونکې ده یا امریکا په واقعیت سره غواړي چې دغه موضوع حل کی، څنګه چې د دوی په سیمه کې ستراتیژیکي ګټول چې دغه تاسې تشریح کړلې، دا خو د دې تقاضا نه ده چې د فلسطین موضوع دې حل کی.
او که حل کوي خو د اسرایلو په ګټه باندې به حل کیږي. آیا د دې شونتیا شته دی چې دغه موضوع حل شي او د دې شونتیا څومره شته دی چې اسلامي هیوادونه په امریکا باندې په اسرایلو په نورو باندې فشار راوړي په اروپا باندې چې دغه موضوع یو حل راوکاږي؟ د حل امکان څومره شته؟ اول خو به د عربي هیوادونو ته راشو. عربي هیوادونه هم چې دي هغوی د ارزښتي سیاست په ځای خپل ملت دولت د ګټو سیاست کوي. ارزښتي سیاست په نړۍ کې ځای نه لري. زه فکر کوم یوازې افغانان دي چې موږ همیشه احساساتي عاطفي او ارزښتي برخورد کړی نړیوال سیاست سره. د ګټو بحث مطرح دی. اوس راځو د فشار خبره مو وکړه. ګورئ دغه د اکتوبر د برید نه وروسته او بیا د اسرائیل د عامو ولسونو په مقابل کې د بدترین وحشت هغه کم برخورد چې دوی وکړ، دا د فشار که دوی غوښته یا دوی غوښتل چې یو رول لري یا دوی غوښتلی چې هلته خپل دغه د حیثیت او د خپل اقتصادي قوت نه په استفادې او کار اخیستنې سره یو څه کړي وای، هغه وختو دوی ونه کړل. اوس خو حتی دا ګونګوسې شته چې بل یو خبره تاسو ته وکم، دغه عرب اسرائیل اوسنۍ عرب اسرائیل خو نه د فلسطین اسرائیل د اوسنۍ جګړې نه یا د حماس اسرائیل د اوسنۍ جګړې نه وروسته مخکې د ابراهام اکارډز په نوم باندې ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې یو پیل شروع کړی چې څنګه د اسرائیل او د اسلامي نړۍ ترمنځ د ابراهیمي تړونونو په لارې نورمالایزیشن ته لاړ شي. بحرین امضا کړی و، بعضې نورو هیوادونو هم دا شی دا تړون امضا کړی و. امارات خو ورته بیخي چمتو ناستي، سعودي هم ورته چمتووالی ښودلی، اردن خو هېڅ ستونزه پکې نه لري. نو دوی حتی د اسرائیل سره نورمالایزیشن غواړي. یو بل بحث چې تر اوسه پورې د توطیې تیوري ګڼل کیږي، دا هم مطرح دی چې ممکن امارات، عربي امارات، یو ای دا حتی د اسرائیل سره د سیمې په سیاست کې همغږی وي. او یو لامل چې دا اوس د سعودي او د یو ای ترمنځ د عربي اماراتو ترمنځ کم کړکېچ یا شخړه چې روانه ده چې د هوتیانو نه او بخی د یمن په جګړه کې دوی که دقیق میاد د جنوبي یمن کې چې کم هغه ټلواله وه یا ازادي غوښتونکې ډله وه، په هغوی باندې چې کم بریدونه وکړه او د هغوی هغه مشر یې اړویسته چې وتښتي، دا هم وای د همدغه سیاست هغه د زنجیر د کړیو یو کړی وه، چیرته چې سعودیان ویره لري چې اماراتیان د اسرائیل سره په همغږۍ غواړي په دې سیمه کې د اسرائیل هاژموني قایمه کړي. نو دلته موږ دا کشوګیر لرو. دغه کشوګیر بیرته اغیز لري په څه شي باندې؟ د فلسطین په مسله باندې حل کېدل. د اسرائیل غوښتنه دا ده چې دا د مکمل تصفیه شي او ټوله سیمه د دوی ته لاسته ورکړل شي. دوی هغه د ګریټر اسرائیل کوم ایجنډا چې لري، ستر اسرائیل یا لوی اسرائیل کوم بحث لري، دوی حتی په هغې کې د سوریې د ورګډولو او د لبنان د ورګډولو کیسې په ذهن کې لري، هغه ارمانونه پالي. نو دغه ارمان پالنه چې موږ وینو چې دوی د خپل ارمان دپاره د تیر یوه پیړۍ، یوه نیمه پیړۍ بلکې عملا ډیر جدي او قوي کار کړی دی. که دغه ارمان پالنه موږ ګورو نو زه د دې امکان کم ګورم چې دا مسئله دې حل شي. د اوس دپاره خو صحیح ده چې یو جوړجاړی به وشي، دا د سولې نړیوال بورډ دی او دا دلته بیا رغونه ده او دا کیسې دي، لیکن په عمل کې زه فکر نه کوم دا مسله دې حل شي. هغې وجه دا ده چې سمه ده دوی به حماس خالي سلاح کړي، د صحنې نه به وباسي، لیکن دغه ولسونه چې کله ګوري چې دوی نه خاوره د دوی ځمکه اخیستل کېږي، او بل هغه ګریوانس یا هغه خفګانونه چې ایجاد شوي دي چې دغه کم د اسرائیل بدترینه بمباري وه چې په فلسطینیانو باندې دا څه موده وشوله، د هغې نوی یو شور او یو جذبه راټوکولې ده. حتمي نه ده چې هغه ډېر پیاوړې جګړه وي، ډېر پیاوړې مبارزه وي، خو مبارزه به روانه وي. حتی که د کلاشنکوف مبارزه وي، د تیږو مبارزه وي چې فلسطینیانو کلونه کړې ده، د منطقه به یعنې بې ثباته وي، ناامنه به وي. بله خبره دا ده چې امریکایان هم د اسرائیلو سره په هغه کچه باندې همغږي نه دي چې ټول شی د اسرائیل ومنل شي. او اسرائیل کوشش کوي چې په امریکا باندې ټول خپل غوښتنې ومني. او بل خواته عربي هیوادونه دي چې هغوی دا ویره لري چې که اسرائیل دلته ډیر پیاوړی شي، یو د نړیوالو اړیکو یوه نظریه دا ده چې هغه هیوادونه چې د غټ قدرت شاوخوا پراته وي، دوی هیڅکله نه غواړي چې دغه قدرت دې دومره زورور شي چې سبا هر څه وغواړي د دوی په مقابل کې وکړی شي. لکه د امریکا دومره ډیره قوي ده د امریکې په قاره کې
په امریکای په قاره کې د امریکا متحده ایالات چې دوی زید یو هیواد ولسمشر راپورته کوي او نیویارک یو بندیخانه کې د وادي مجرم غوندي اچولی شي. عربي هیوادونه به کله دا وغواړي چې دغه اسرائیل د دومره پیاوړی شي، د دې د ټولې غوښتنې ومنل شي چې دې سره د دوی امنیت او د دوی وجود ته خطر پیښ شي. بناً دلته د ګټو د تقابل بحث مطرح ده او د ګټو تقابل بیا طبعا چې نظامی وضعیت باندې بدلیږي او د اړو دوړ برواني. زه فکر نه کوم چې دا قصه دی حل خواته لاړ شي یا دی حل شي. رحیم صاحب بس په دې پوښتنې باندې راټولوم چې په نوي نړیوال نظم کې څومره شونتیا شته دی چې د نړۍ د اقتصاد محور، د نړۍ د ځواک محور دی بیا اسیا وګرځيږي، بیرته د قدرت د اسیا په لاس کې وي او د نړۍ د هیوادونو اقتصادي او هغه امنیتي مهار دی د امریکا نه او د غرب نه اسیا ته راشي. وړاندوینه خو طبعا په نړیوالو اړیکو کې ډیره اسانه نه وي. ډیر غړ پوهان، زه خو ډیر ادنا زده کوونکی یم، ډیر غړ پوهان په تیره پیړۍ کې غلط ثابت شو. فرانسیس فوکویاما کله چې حالاتو ستراتیژیو او هغه عواملو ته په کتلو سره تو دې چې ځان خو خلاص کم کنه چې سبا را پسې ستا کلیپ خلک راوباسي تا خو د سیویلیو. فرانسیس فوکویاما یو مقاله لیکلې وه، ویلې چې دا د نړۍ پای دی، نور نو دیموکراسي او لیبرل ورلد آرډر چې دی دا نو دایمي دی او نوره قصه خلاصه ده. خو موږ ګورو د 30 کلونو په اوږدو کې فرانسیس فوکویاما ډېر غټ پولیټیکل ساینټسټ دی، خو هغه پسې هره ورځ یار کتاب لیکي، وایي ته خو هغه کس یې کنه دا خبره دې کړې وه. نو زم ځان غاړه خلاصوم. راځم ستاسې جواب ته. مشخص خبره دا ده چې په هغه بڼه باندې چې امریکای په تیرو اویاو کلونو کې په نړۍ باندې حاکمیت درلود او هژموني درلوده، زه فکر نه کوم چین د هغه موقف ته ورسیږي. لیکن چین په نړۍ کې د توازن ساتونکي هیواد په توګه باندې به فوق العاده رابرسیره شي. یکتازي د امریکای نور نه پاتې کیږي. یکتازي په دې معنی چې دوی که غوښتل چې تور سپین وخی سپین تور وخی، عراق کې بس کیمیاوي اسلحې دي، زه پې ورځم په ورغه چای مخه نشو نیولای. دا حالت امریکای ته نه پاتې کیږي. چین خورا پیاوړي ګامونه پورته کوي، لیکن د چین څو ستونزې لري دی. یو غټه ستونزه دا ده چې په خپل سیمه کې نه یوازې دا چې د ټولو هیوادونو سره جوړ نه دی، هر هیواد سره یو کړکېچ یو شخړه لري. د هندوستان سره دوی د اروناچل پردیش او سکیم دوه منطقې دي، د هغې په سر جنجال لري. دوی د بوټان په سر بیرته د هندوستان سره جنجال لري. دوی غواړي چې بوټان ترمنځ چې دوی کومه خاوره د هغه ونیسي او بوټان حتی ځان سره راګډ کړي. دوی د نیپالیانو باندې ادعا لري چې دا زموږ د خاورې برخه ده. باس رانه ډېر اوږد نه شي، ماوزیتونګ به ویلي چې تبت چې دی دا ورغوی دی او دا 15 ګوتې لري. یوه ګوته سکیم ده، یوه اروناچل پردیش ده، بوټان ده، نیپال ده او هغه لداخ، 15 منطقې ښودلې وي. اوس یعنې دا دلته د غزونې کومه آیډیا چې لري دا د هندوستان سره په ټکر کې شو. ویتنامیان ترې نه ویره لري. تایوان خپله خاوره ده، خو هلته هم اسانه نه ده د تایوان لاندې کول. فلیپینیان ورسره جنجال لري. دغه هیوادونه بیرته د یو غټ قدرت سره همغږي دي. رحیم صاحب زما خبره په چین باندې یوازې نه ده، زما خبره یوازې په چین باندې نه ده، زما خبره د عربي د اقتصاد په برخه کې په عرب باندې ده، د دلته په سیمه کې د روسیې په نظامی ځواک باندې ده، د چین په نظامی او اقتصادي ځواک باندې ده، د هند په نظامی او نفوسي ځواک باندې ده، چې دغه ټول سره را شریکیږي او آسیا د ځواک او اقتصاد په مرکز بدلولی شي. بالکل بدلی. دا اوس سوال لږ پراخه شو. ما فکر کوم چې موږ د قدرت تمرکز په چین باندې کوو. که د آسیا په مجموع کې خبره وکړو، آسیا پر روانه پیړۍ کې برخلیک ټاکونکې ده، دې کې هیڅ شک نشته دی. او که چیرې آسیایي مشران دوی وکړی شي چې خپل شخړې او جنجالونه مدیریت کړي او همغږۍ رامنځته کړي، نو پر روانو 50 نه تر 90 کلونو کې شاید په نړۍ باندې د آسیا واکمني هغسې قایمه شي لکه په 18 او 13 پیړۍ کې چې 13 او 19 پیړۍ کې انګریزانو په نړۍ باندې درلوده یا فرانسویانو درلودله یا په 13 پیړۍ کې چې امریکایانو درلودله. هغې وجه دا ده چې څو شیان د دوی په حق کې ځي. وړمه ورځ وایه 13 اونۍ به ووایم د هندوستان او د اروپا ترمنځ یو تجارتي تړون شو. دې ته د اروپا اورسولا وینډویل کومه مشره چې د اروپایي ټولنې
هغه وایي چې دا د ټولو تړونونو مور ده. 2.څو میلیارډ یا 2 میلیارډو نه پورته انسانان به خپل منځ کې راکړه ورکړه کوي. یعنی تاسو دا وګورئ چې د نفوس له نګانه د تعلیم وده دلته ډیره چټکۍ سره روانه ده په دې منطقه کې. څومره افغانستان نه منفي، البته تعلیم ډیره وده کوي، نو دا بشري قوه زیږي طبیعي ده. ورسره نظامی قدرت او د پنځونې هغه کومه وړتیا چې دا دلته پراخېدو کې ده. ما څو ورځې مخکې په خپل فیسبوک باندې یوه لیکنه خپره کړې وه چې د چین پوهنتونونه لس هغه د ټاپ د څېړنو له اړخه که ورته وکتل شي، نو د څېړنو په برخه کې په 10 ټاپو پوهنتونو کې نیم نه زیات د چین دي. 20 کاله مخکې چین په 25 کې نه و، نن 10 ټاپ کې نیم نه زیات د دوی دي. هاروارډ او آکسفورډ او ام آی ټي د دوی نه مخکې شوي دي. یعنی فکری پنځونه هلته ډیره زیاته روانه ده. نفوس تعلیم یافته کیږي، هغه تعلیم یافته نفوس ډیر دی، نفوس ځوان دی. خو غربي نړۍ او بلې ستونزې سره چې مخامخ دی، د دوی دغه بشري قوه چې ده په زړېدو ده، زړښت باندې ده، او بل دومره آرام طلب ژوند لري چې دوی د دې وړتیا نه لري چې پنځونو کې په پانګونو کې ډېر انرژي مصرف کړي. نو آسیا نهایت قوي قدرت لري، خو غټه ستونزه دا ده چې دوی خپلو کې اختلافات ډیر ژور لري. که دغه کومه همغږي چې غربي بلاک په تیرو د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته درلوده، د ناټو په چوکاټ کې اروپا او امریکا، د دې 50% هم آسیا ترلاسه کی، یعنی خپل شخړې مدیریت کی، حل هم نه کی، حد اقل مدیریت کی. زه په باور سره ویلی شم چې په آسیا کې دومره غټ ځواک پروت دی چې هغه په نړۍ کې په 100 کالو لپاره خپل حاکمیت قایمولی شي. ډیره مننه رحیم صاحب د برخې اخیستلو نه مو په سیاق کې درنو لیدونکو له ښاغلي رحیم صاحب سره مو بحث تر همدې ځای و. د الله پاک.